نه غواړم چې نور خفه ژوند وکړمه، څه وکړمه. حضرت علی رضی الله عنه ته یو کس راغی او عرض وکړ، غواړم چې ښه د مینې ډک د عاجزۍ خوشحاله ژوند وکړمه، څه وکړمه. حضرت علی رضی الله عنه ورته وفرمیل، د ژوند کولو دپاره یوازې دوه لارې دي. هیر کړه هر هغه څوک چې ته یې بخلی نشي، او بخښنه وکړه هر هغه چاته چې ته یې هیرولی نشي. او که څوک له تا ناراض شي او بیا هغه ستا د لیدو هڅه کوي، هغه هیڅ وخت له لاسه مه ورکوه، ځکه هغه له تا سره ډیره مینه کوي. او دا هم په یاد ولره چې ستا په ژوند کې تر ټولو کمزورې ملګرتیا ستا د بدن او ستا د ساه ده. همیش خوږ ژبی پاتې شه. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي، که څوک د الله تعالی سره خپلې اړیکې سمې کړي، الله تعالی به د هغه د ټول مخلوق سره اړیکې سموي. السلام علیکم.